د تیلو د بیې د لوړوالي له امله کندهار کې د ټکسي موټرو کرایې د تېر په پرتله لوړې او د ګرمۍ په دې موسم کې د دغه ولایت اوسېدونکي د تګ راتګ پر مهال له ستونزو سره مخامخ دي. خو د شنبې په ورځ له ځنډ وروسته د کندهار د ملي بس تصدۍ په کندهار ښار کې د 5 بسونو د بیا فعالیت خبر ورکړ. یاد بسونه به په کندهار ښار او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ فعالیت کوي او کرایه به هم د نورو موټرو په پرتله ټیټه وي. د ولایت په همکاري او د مالیې وزارت په همکاري باندې موږ وکولی سوی چې 15 ملي بسان د خلکو د خدمت لپاره د ښاریانو د خدمت لپاره آماده کو. نو انشاءالله کوشش مو دا دی چې نور هم په آینده کې انشاءالله نور هم تیار کو، نور هم آماده کو. کندهار ښاریان د ملي بس د فعالیت له بیا پیله خوښ دي، خو ښار کې د نورو بسونو د بیا فعالیت غوښتنه کوي. دا بسان سپارل شوي دي الحمدلله، دا خو د ښاریانو لپاره ډېر یو ښه زیری دی او دا د سهولت لپاره یو ډېره ښه موقع ده. نو دا بسان پخوا نه وو، اوس پاله شوي دي الحمدلله. بس خلک به رفت آمد پکې کوي او هغه هم په کم لګښت باندې. دا به ډېر ښه وي. دا د مکتب شاګردان هم یو ځینې پرې ورخېږي او د موټرانو کرایې ډېرې زیاتې دي. نو دغه بسان چې دي دا ډېر ښه دي د رانسبت و نور ته. د کندهار د ملي بس تصدۍ 15 سرادي بسونه لري چې زیات یې د نه فعالیت له امله له کاره لوېدلي، خو مسؤلین یې وایي هڅه کوي له کاره لوېدلي یو شمېر نور بسونه هم د ښاریانو د اسانتیا لپاره بیا ورغوي.